الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. محترمو او عزتمند ورونو، مناسبه مې نه ګڼله چې دا خبرې مې کړې وای، ځکه الحمدلله شیوخ ډېر ښایسته خبرې کړي دي او هغوی په ښایسته انداز سره جوابونه ورکړي دي. لیکن دا خبره چې دا زمونږ هم شیخ دی او یقینا د سړي زړه دردیږي د هر مسلمان چې داسې یو شخصیت پسې خبرې کېدل، دا یقینا د هر چا زړه درد دی. بیا دا خبره ډیره لازمي ده که چېرته یو بل شیخ او فقیه او محدث داسې کس چې هغه هم یقینا لوی شیخ وی او رالګېدلی وی او په نابغه صاحب باندې نیوکه کړې وی، خو لا خیر یوه خبره، ځکه د علماو قانون دا دی چې یو عالم په بل عالم باندې علمي انداز کې خامخا یو جرحه کوي د خپل د علمت مطابق. نو د تعجب نه وړ او ډکه خبره دا ده چې هغه څوک چې د هغه انداز د علما کرامو نه دی او هغه څوک چې د هغه ګرځېدل او پاسېدل کېناستل د علما کرامو نه دی او هغه څوک چې د هغه ملګرتیا هم داسې لوی مشایخو سره نه وي بلکې د کشرانو هلکانو سره یې ملګرتیاوې وي او هغه د راپاسېږي بیا په داسې کس چې هغه د علمیت غر د فقاهت غر دا چې یقینا خبره عرب و عجم د نوم سره اشنا دي او داسې څوک یقینا چې هر چا منلی شخصیت هغه د بیا راپاسېږي او په حضرت شیخ صاحب باسې خبرې کوي، دا یقینا ډیره د تعجب خبره ده. ځکه شیخ صاحب مبارک خو هر چا منلی و، د هغه عقیده خوندوره وه، د هغه علمي انداز خوندور و، کومه خبرې چې به وکړله هغه به په دلایلو ښایسته کوله او په دلایلو به حق ته رسوله. لیکن بیا هم نن څه بعضې ملایان دي، نوم یې مناسب نه ګڼم، پاکستان کې کوم مولا را پاسېدلی دی او دا خبره کوي چې د شیخ صاحب په عقیده باندې جرحه کوي، وایي چې العیاذ بالله د شیخ صاحب عقیده خرابه وه. نو شیخ صاحب خو یو مسلم حقیقت و، بیا که چېرته ستا زړه غواړي چې په شیخ صاحب باندې جرحه وکړې، نو که شیخ صاحب نن دنیا کې نشته دی، ستا څه فکر دی؟ تا به دا خیال کوو راځه شیخ صاحب خو نشته دی، نو چې کومه جرحه کې کومه او په دې ستا سر نه و خلاص چې شیخ صاحب داسې ګلان روزلي او داسې تلامیذ یې روزلي دي چې د شیخ صاحب په ذات او د شیخ صاحب په عقیده باندې ادنا جرحه هم درته نه پرېږدي. دا ډېری کسان تاسې وګورئ د چا بابل ورځم کوم ځای کې د شیخ صاحب په عقیده باندې چا جرحه کړې وه، د شیخ صاحب د شاګردانو نه قربان شم کور ته پسې ورغلي او دفتر ته پسې ورغلي او کتابونه یې پسې وروړي وو. دا فکر دې څوک نه کوي چې شیخ صاحب لاړی شهید شو د هغه عقیده دفاع به څوک نه کوي. نه، الحمدلله شیخ صاحب داسې مدافعین روزلي دي چې په هر میدان کې او په هر ځای کې به د شیخ صاحب په کلکه دفاع کوي. تاسې ګوري څومره مشایخ دي، دا د الحمدلله د شیخ صاحب شاګردان دي، دا څومره کسان تاسې وګتل هغه دی لوی لوی مشایخ، لوی لوی کسان چې د استعداد خاوندان دي، د شیخ صاحب مبارک شاګردان دی، هغه دی لګیا دی دفاع کوي. نو زمونږ هم د ملګري نه او د مولا نه چې هر څوک دی په شیخ صاحب پسې سپورې ستغې وایي رد بد وایي، التماس ترې نه کوو چې دا کار د علماو سره نه ښایي، دا کار د ملایانو نه دی، بلکې ته توبه وباسه کومې خبرې چې دې کړي او آینده کې خپل د خولې اختیار په خپله واله. که نن یقینا دا درته وایمه د شیخ صاحب هغه ادنا شاګرده دې ته ضرورت نشته دی چې لرې لرې ځینې علما کرام درشي، بلکې ستا تر څنګ به تا پسې درځي او ستا د خبرې جواب به کوي. دا څو خبرې مو وکړي، خدای دې وکړي د دې مولا د اصلاح سبب او ذریعه وګرځېږي. وما علیه الا البلاغ واخر دعوانا.